د څه باندې 10 میلیونه افغانیو په ارزښت مهترلام ښار کې د یو عصري حمام د جوړېدو د بنسټ ډبره لغمن ولي له لوري کېښودل شوه. د بنسټ ډبرې په دې مراسمو کې د لغمن ولي ښاغلي ننګ سره د ولایتي شورا رئیس، د مهترلام ښاروال او د سیمې ګڼ شمېر قومي مشرانو او د اصنافو غړو ګډون کړی و. د مهترلام ښاروال نظیف الله الکوزي وویل چې د لومړي ځل لپاره د ټول هیواد په کچه به په 6 بیسپې ځمکه کې په یو پوړ کې عصري او مجهز حمام جوړ شي چې د بېلابېلو ملحقاتو درلودونکی به وي. هغه زیاته کړه چې په دغه حمام باندې 10 میلیونه 2,93,000 افغانۍ لګښت راځي او د یو کال په موده کې به چارې بشپړې شي. د لغمن ولي ښاغلي محمد اسف ننګ خوښي وښوده چې د رغونې کارونه په دې ولایت کې په چټکۍ سره روان دي. ښاغلي ننګ د مهترلام ښاروال او جوړېدونکي شرکت ته سپارښتنه وکړه چې ټولې چارې د قرارداد مطابق په پوره دقت سره ترسره کړي.